زما ډیرو قدرمنو عزتمنو پتمنو د اسلام په ښایسته دین را شریکو مسلمانانو ورونو، الله جل جلاله وعم نواله وعز اسمه په دغه مبارک آیات کې د مرګ د راتلو ذکر کوي الله تعالی. الله تبارک و تعالی فرمای اینما تکونوا یدرککم الموت. الله تعالی وای په هر هغه ځای کې چې تاسو اوسېږئ نو تاسو رانیسي ټینګوي می مرګ. ولو کنتم فی بروج مشیده، که څه هم تاسو الله تعالی وای په یو داسو قصرونو بنګلو کې یاست چې هغه جګ جګ شایسته شایسته وي، هم تاسو ته مرګ راځي. مرګ دا یقیني دی، سړی ته راتلونکی دی که په هر ځای کې سړی وي، خو اسباب د مرګ مختلف دي. کم چې سبب د مرګ دی بعضو ته په یو رقم باندې راسي، بعضو ته په بل رقم باندې راسي، بعضو ته په بل رقم. څوک دغسې په خدایي مرګ باندې پر بستره باندې مړه شي، څوک رود یوسي، څوک په اور کې وسوځله سي، څوک په څه ترتیب وي، څوک په څه ترتیب. د مرګ راتلل دا یقیني دي، خو اسباب مختلف دي، چاته په یو شکل، چاته په بل شکل، چاته په بل شکل کې. په کم څه باندې چې اول ورځ مرګ د سړي د پاره مقرر شوی دی، هم په هغه شي باندې راځي. الله تبارک و تعالی چې په څه باندې لیکل کړي وي د هغه چا د پاره په هغه ترتیب باندې به هم ورته راځي، هم په هغه شي باندې به ورته راځي. الله تبارک و تعالی وای تاسو مرګ را ټینګوي، تاسو ته مرګ راتلونکی دی په هر ځای کې چې تاسو اوسېږئ. هغه که په ښایسته ښایسته بنګلو کې وي، که په ښایسته ښایسته ځایو کې وي، که په محفوظو محفوظو ځایو کې وي، سړی ته راځي. خو څه کول پکار دی؟ پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي الکیس من دان نفسه. هوښیار سړی هغه دی چې دا خپل ځان یې وپېژندوي، خپل ځان یې وپېژندوي. وعمل لما بعد الموت، او عمل یې وکړي د هغه دپاره چې را روانه زندګي ده، را روانه زندگی چې د مرګ نه د دې دنیا نه د سړي سترګې پټې سوې، په مرګ باندې سترګې پټې سوې، د هغه دپاره یې عمل وکړي، د هغه دپاره یې کوشش وکړي. نو هغه هوښیار سړی دی. فقط مختصر غوندې دوې درې خبرې. یو د دې چې مرګ یقیني دی، خامخا سړي ته راځي. د الله د ذاته څه سیوا نور چې څومره زی روح دلته سته د مځکې پر سر باندې اوسېدونکي دي، دا به ټول مرګ څکي، دا به مرګ څکي. حافظ ابن کثیر رحمه الله په دې ارتباط باندې یوه خبره لیکي په خپل تفسیر کې. وای په تیر سو خلکو کې، په تیر سو امتونو کې یوه زنانه وه، ډېره مالداره وه. دغه زنانه خپل نوکران درلود، د دې چوکیداری د دې کار به کاوه. الله رب العزت پر دغه زنانه باندې د ولادت د اولاد د پیدا کېدو مریضي باندې راوست.
چې کله دا په داسې مرض باندې مریضه سوه چې اولاد یې پیدا کیږي نو کوټې ته ورغله. په کوټه کې خود بدایانې ورته ناستې وې، لور یې پیدا سو. موسم د یخ دی نو بیا یې دغه نوکر ته آواز وکړي چې راسه. هغه نوکر ورته راغلی، ورته وایي چې ورسه زما هم یخ کېږي، دا ماشومه وزوکېده، د دې هم یخ کېږي، اور راوه اور چې خونه ګرمه شي. هغه نوکر چې د کوټې سره راووتی روان دی پر لارې باندې، یو سړی په مخه ورغلی، سپین ږیري غوندې سړی دی. پوښتنه ځینې کوي، وایي د دغې زنانې څه شي وزوکېدی؟ د دې زنانې څه پیدا سو؟ نوکر ورته وایي لور یې وزوکېده. ورته یې ګوره یو دوې درې خبرې زه درته کوم، دا یاد وساته در سره. هغه ورته وایي څنګه؟ وایي یوه خبره دا درته کومه چې دغه نجلۍ دا به غټېږي، په کوچنیوالي نه مړه کېږي. دویم چې کله غټه سي بیا به د 100 کسانو سره زنا کوي، العیاذ بالله من جمیع انواع زنا. الله پاک دې مې وساتي. سخت لوی مصیبت دی. د سترګو زنا، د خولې زنا، د پزې زنا، د غوږونو زنا، د لاسو زنا، د پښو زنا، دا ټوله بده ده. د شرګا پر میدان باندې به دغه ښایسته خلک هلته رسوا کېږي. ګوري ولې دې په سترګو زنا کوله، ولې دې په لاسو زنا کوله، ولې دې په پښو زنا کوله. دا ټول به هلته دا پټ پټ رازونه چې اوس یو په بل نه دي سره خبر، هلته به په دې باندې بیا سره خبرېږي. دا دومره حشرګاه میدان به وي، د الله پاک حضور به وي، هلته به دا شیان ټول ښکاره کېږي. اوس لا د ځان اصلاح کول پکار، سخته وخت د چارې. ځکه پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي الکیس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. هوښیار سړی هغه دی چې خپل ځان یې اصلاح کوي، خپل ځان یې وپېژندوي، خپل ځان یې نیک جوړ کړي او عمل یې د هغه ژوند دپاره وکړي چې د مرګ نه بعد شروع کېږي. د نیکۍ عمل یې د هغه دپاره وکړي. درېیمه خبره ورته کوي، وایي دغه نجلۍ چې غټه سي بیا زنا وکړي د 100 کسانو سره، د هغه څه وروسته به د دې مرګ سبب بې جولاګۍ عنکبوت غڼې وي. د دغه د سبب دی د دې دپاره الله پاک دا لیکلی دی. په دې باندې به دا مړه کېږي. پخواني خلک دا د نیکۍ طرف ته ډیر مایل وو. بد یې نه غوښته نه یې خوښول، ګناه یې نه غوښته نه یې خوښول، د ګناهګار تعلق یې نه غوښتی نه یې خوښاوی. هغه سړی د دې پر ځای چې اور راواخلي چاړه یې راواخست. هغه تازه پیدا سوې ماشوم نجلۍ ده، په دې ځګر باندې چاړه ورته ولګول، ټول نس یې ورڅیرې کړي. د ده عقیده داس وه چې مړه مې کړي. چاړه یې وغورځول، نور خو نوکر دی مزدور دی، د دغه ځای څخه یې خپلې پښې سپکې کړې وتښتېدې.
دریاب ته راغلی یو علاقې ته، هلته کښتۍ ده، په هغه کښتۍ کې سپور سو، بل ملک ته ولاړی، بلې علاقې ته ولاړ. هلته یې مزدوري کوله، پیسې یې ګټلې ګټلې ګټلې، کلونه یې تېر کړ، ډېرې پیسې یې وګټلې. د هغه څه وروسته سوچ یې وواهی چې خپل وطن ته به ولاړ سم، پیسې ډېرې دي. هغه خبره و هغه نجلۍ خو به اوس نو د وخت سره ختم شو، د خلکو به هم هېرې، هېڅ شی به نه وي. خپلې علاقې ته، خپل ښار ته بیرته راغلی، یو ځای په کرایه باندې ونیوی، اوسېدی. یو سپین سرې پیدا کړ، د هغې سره خپل راز شریک کړي چې زه ځوان یم، پیسې ډېرې لرم، واده کول غواړم. نو د هر چا سره واده نه کوم، یوه زنانه داسې چې هغه ډېره ښایسته، حسینه، جمیله وي، دا راګوره. هغه سپین سرې وګرځېده وګرځېده، اخر یې یوه داسې نجلۍ پیدا کړه چې په دې ښار کې، په سکه کې، په حسن کې د دې مثل بل نشته. هغه سړي ته کوزده ور وکړه، واده وسو. هغه نجلۍ چې راواده سوه هغه سرای ته، نو بیا یې د دې سړي څه پوښتنه وکړه چې ته د کومې علاقې یې، دومره سرمایه‌داره یې، ته څوک یې؟ دا سړی و دې خپلې بیبي ته وایي، دا یو د راز خبره به درته وکړم. ته یې څنګه؟ وایي زه اصل کې په دې ښار کې د یو ښځې نوکر وم، د هغې لور پیدا سوه، ما چاړه پر راواخسته، د هغې نس مې ورڅیرې کړې، مړه مې وتښتېدم. بیا څو کاله تللی وم، ورک وم، چې خبره د خلکو ایره سوه، رالم دلته مې دا سری په کرایه ونیوی، دلته پروت یم. هغه نجلۍ ورته وایي سړی، هغه نجلۍ چې تا یې نس ورڅیرلی دی، هغه زه یم. نه یم مړه، ظاهرا خو اوس چاړه ده، د نس ټول څیرل کېدل دي، عقل خو دا وایي چې دا کوچنۍ ماشومه نو نوره څوک سوه، مړه سو. خو هغه وخت کې دومره ډاکټران هم نه وه، دومره اسپتالونه هم نه وه، دومره اپریشنونه هم نه وه. هغه خپلې مور په ستن و تار باندې هغه نجلۍ ته نس وګاڼډی. الله پاک جوړ د جوړولو، د مریض کولو قدرت، دا د چا سره دی؟ د الله رب العزت سره دی. د ژوندي ساتلو او د مرګ پر راوستلو د دې قدرت د الله پاک سره دی. دا زموږ پخه عقیده ده. د الله پاک څخه سوا هیڅوک یو سکند ژوند چاته نشي ورکولی. د الله پاک څخه سوا هیڅوک یو منټ د مخه در خپل اجل سړی نشي وژلی. دا د الله رب العزت فیصله ده. الله تبارک و تعالی مرګ و ژوند کوي. دا د هغه په قدرت کې دی. هغه سړی ورته وایي چې ښځې زما خو ستا سره اوس ډېره مینه محبت دی، دوې خبرې نورې سته. یوه خبر خو دا ده چې ته ما په چاړه باندې څیرې کړې، خو مړه سوې نه یې. دویمه خبره دا ده چې تا به زنا کړې د 100 کسانو سره. هغه نجلۍ هم رښتیا ورته وایي، ورته وایي چې هو ما زنا کړې ده، خو شمار راته یاد نه دی. وایي درېیمه خبره دا ده چې ستا سبب د مرګ دا جولاګۍ عنکبوت غڼې ده، د دې سبب الله پاک تا ته اجل فرکوي، ته به د دغه د وجې مړه کېږي.
زما په وس کې یو شی ستا. ته چې شي ستا په وس کې دی سړی؟ ته دا د کرایې سړی دی، زه به تا ته یوه د سیشو بنګله جوړه کړم. هلته جولاګۍ عنکبوت غڼې هلته نسي اوسېدلی، داسې ځای به درته جوړ کړم. بیا یې د سیشو یو بنګله ورته جوړه کړه، یو کوټې یې ورته جوړه کړه. خو جولاګۍ غریب پر سیشه کله کله پښې شوهېږي. د انسان وس هم دومره دی چې یار یې په چاړه ووهله، څوک یې غوښته مړه کول، غوښته یې د هوا مړه کول یې غوښته، مړه یې که نه. اوس یې بیا چې شي غواړي بچاوول یې غواړي که نه. دومره د انسان غریب وس دی. خو الله رب العزت د عقیدې مطابق عمل ورسره کوي نه. د وژل الله خلاصه کوي ساتل، د اخلاصي الله یې وژني، الله رب العزت یې وژني. انسان غریب ستا وس چشتي، انسان غریب ستا طاقت چشتي، انسان غریب ستا قدرت چشتي، ستا په وس کې څه سته؟ همدا دې په وس کې دي چې د الله رب العزت عبادت وکړه. بس الله پاک وپېژنه، الله ته د عاجزۍ سر ټیټ کړه. هم د الله رب العزت ته راضي کېدو کوشش وکړه. په کوم عمل چې الله پاک راضي کېږي په هغه باندې راضي کړه. بنګله یې ورته جوړه که، دا یې ورته راوسته. وخت دی، شپې دی، موسم دی، تېروي سره پکې. یو ورځ سهار سره ناست دی، پر سیشه باندې جولاګۍ عنکبوت غڼې ولیده را روانه ده. دا ورته یې سړی ته چې ما بیروي هغه شی دا دی؟ سړی ورته هو هم د دې څه دې بیروم، همدا ستا دپاره الله سبب موت، سبب د مرګ جوړ کړی. دا ور ولاړه سوه، لاندې را شوه کړي، چوټې ورته په پښو کې پکې وخت. په دې جولاګي کې اوبه دي، دا اوبه را وغورځېدې، د نوکو د اورۍ په مابین کې د پښې ومښتې. هغه پټاو سو. بس هم دغه د دې ناره سوه، دا څه راوسو. غزاره سوه، پر هغه ځای باندې مریضه سوه، اخر پسې مړه سوه. ده خو بنګله ورته جوړه که چې بچاوي کې، اما وې ساتل نه یې وساتل. مرګ راوستونکی، ژوند ورکوونکی د الله رب العزت دی. په کم شي باندې چې ما اجل د سړي پراوي، الله پاک وایي په هر ځای کې چې تاسو اوسېږئ هلته به تاسو مرګ راټینګي. اینما تکونو یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیده. الله وایي که په حسینو مزینو بنګلو کې اوسېږئ هم به د هغه ځای ستا جنازه راوځي، هلته به هم مرګ در لره درځي، هلته به مې هم مرګ ټینګوي. نو د مرګ دپاره تیاری کول پکار دي. هاسې اسباب لټول نه دي پکار چې سړی وایي زه به د مرګ نه خلاص. نه، د مرګ نه سړی خلاصیږي نه. داسې اسباب لټول پکار دي، داسې اسباب طلبول پکار دي چې د مرګ نه وروسته زندگی د سړي ښه شي. داسې اسباب نو دي چې حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنہ فرمایي، وای پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي اذا مات الانسان انقطع عمله. چې کله انسان مړ سو ټول
ټول عملونه ختم سي، منقطع سي، الا من ثلاث، مگر نه درې کسان دي د دغو اعمال نه درېږي، نه کته کېږي، دغو تنده ثوابونه ور روان وي. هغه کم درې کسان دي چې دی ولاړې د دنیا څخه او د ده نیکۍ په ده ته ور روانې دي. دی وفات سو، مړ سو پر ایمان باندې، د ایمان د وروسته د ته حالت د مرګ نه بعد د ته حالت نیکۍ ور روانې دي. حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي یو هغه څوک دی چې شاته صدقه جاریه پرېږدي، مسجد یې جوړ کړي، مدرسه یې جوړه کړه، دارالایتام یې جوړ کړي، هسپتال یې جوړ کړي، درخت یې کښېنوله، واله یې وکشه، نور دغې پل یې جوړ کړي، روډ یې جوړ کړي، لار یې جوړه کړه. دا د نیکۍ کارونه دي تر څو چې پر دغه باندې دغه د نیکۍ کارونه وجود په دنیا کې لري، دته به ثواب رسېږي. الله پاک به ثواب ورلره ورکوي. دوهم شی پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي هغه اولاد صالح دی چې د شاته پرېږدي، هغه وده ته دعاګانې کوي. نیک اولاد چې دا شاته پاتې سي، مور و پلار ته بیا دعاګانې کوي. مختصر ټکی د نیک اولاد په ارتباط باندې راوړم. نیک اولاد څوک دي؟ ښه اولاد څوک دي؟ یو زموږ وروستی په اصطلاح کې نیک اولاد دی، یو د شریعت مطهره په اصطلاح کې نیک دي. هغه څوک چې د الله تعالی د کتاب مطابق وي، د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د احادیثو مطابق وي، د شریعت مقدسه مطابق وي، د نیک دي. کم چې د الله تعالی د کتاب مخالف وي، د پیغمبر علیه السلام د طریقو مخالف وي، د شریعت مقدسه مخالف وي، دا نیک نه دي. دا نیک نه. نیک اولاد هغه دی چې د شریعت سره برابر وي. شل منځ او اودس کوي، ښه د خپلې لارې حسین اخلاق لري، ښه د انسانګرت په خویونو باندې پوهېږي، دغه نیک دی. او چې اخلاق بد وي، په انسانیت نه پوهېږي، د شریعت برخلاف وي، دا نیک نه دی. دویمه خبره دا ده، په موږ کې یو عجبه طریقه او رواج دی. موږ چې لاسونه پورته کو در دغو نهاده پورې خو ګرد د دعاوې کوي، یا الله ما وبخښي، زما مور و پلار وبخښي. مور و پلار ته خو دعا کوي. افسوس دی پر داسې خلکو باندې ګوري. ستا مور و پلار چې پر تا باندې څنګه ګران دي، دا ستا مور و پلار هم مور و پلار درلود. هغه انا و نیکه هغه څوک پر خوله نه راغلی. الا ماشاء الله، الله پاک دې د علماو ته خیر کثیر ورکي. کله چې په مسجد کې دعا کوي نو اللهم اغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولأجدادنا ولجداتنا. دا وایي هغه بیا زموږ اکثر خلک په عربي نه پوهېږي چې اوس انا یې رایاد کړه، کیچش یاد کړه، نیکه یې رایاد کړي، کیچش رایاد کړي. زموږ خلک دومره ساده لوحه دي، غریبانان په دې ټکو نه پوهېږي چې دا اوس زما نیکه راته یادوي که بل شي. هغه زموږ نیکان خلک چې حرام مقدس ته ولاړ سي، هلته حج و عمره کوي،
نو چې عمره راوړي و عمره وای دا مې د پلار د پاره ثواب وروبخشي، بله عمره چې راوړي وای دا مې مور ته ثواب وروبخشي. انا نیکه نه په یادېږي، خو هم ستا د مور پلار دغه مور پلار دي، هغه هم پر تا داسې حق لري. پلار نیکه په منزله د پلار دی، انا پر منزله باندې دا د مور د ګور. دغه نیک اولاد چې دغه خپل قریبان دغه مور و پلار ته د نیکه و انا ته دغو ته دعاګانې کوي، دا دویم شی دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي د مرګ نه بعد یې سړي ته ثواب رسیږي، هغه هم ولد صالح دی. دریم شی حضرت رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم چې یاد کړی دی دا علم نافع دی، هغه علم دی چې نفع پر اخستله سوي. د دغه عالم علم مسلمانانو ته ګټه رسولی وي. علم دا دریوی علاقې پوری، دریوه مسجد پوری، دریوه قوم پوری، دریوه شاخه پوری محصور کول دا ناپوهی ده، دا علم نه دی. چې الله رب العزت علم درکړي دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم امت مسلمه دا که هر څوک دی، که تور دی، که سپین دی، که عرب دی، که عجم دی، که نر دی، که ښځه ده، ستا په علم کې حصه لري. اوس بیا پوه کوي، اوس بیا پوه کوي چې الله رب العزت درته علم درکړي. ستا سره به په دغه علم کې دغه سوچ و فکر وي چې د پیغمبر علیه الصلاة والسلام امت چې په هر کنج کې د دنیا دی، امت مسلمه چې دا زما د علم څه ګټه واخلي او زه دغه علم تر دې پورې ورسوم، دغه امت مسلمه پر نیکه لار باندې راولم او دغه امت مسلمه ودې ته برابر کم چې جنت ته ولاړ سي. دا یوازې دا نه چې دا علم برسوي، د دې سره سره د شپې چې کم عبادت کوي بیا دعا کوي، هلته به د الله رب العزت نه دا خواستونه هم کوي، دعاګانې به هم کوي چې یا الله دغه امت د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې څومره مسلمانان دي دا په جهنم باندې یو مسوځه، دا جنت ته ټول بوزه، دې ته د داسې اعمالو توفیق ورکه چې هغه ستا د رضا سبب ګرځي، د جنت د دخول سبب ګرځي. دغه علم منتفع به دی، بیا پر دې علم باندې نفع واخیستله سو مسلمانانو ته ګټه ورسه. دا چې کله شاته پاته سو ستا شاګردان دي، د هغو شاګردان دي، بیا د سور در شپېلۍ پورې دا علم پاته دی، هغه ته رسي، هغه ته رسي، بیا د یو بل هغه دغه ثواب بیا هغه استاز ته چې دته یې رسولی دی دې ته رسیږي. دا در قیامت ته پورې جاري دي. دا درې شیان دي د مرګ نه بعد هم سړي ته ثواب رسیږي. زموږ علما یوه مسله راوړي، کوشش د دې کول پکار دی چې سړی ځان ته ګټه ورسي، مسلمان ته ګټه ورسي، نه ځان ته تاوان ورسي نه مسلمان ته تاوان ورسي. ځکه پیغمبر علیه الصلاة والسلام هم هوښیار هغه څوک بولي چې خپل ځان یې اصلاح کوي، خپل ځان یې پوه کوي او د قبر نه وروسته زندګي چې کله د مرګ نه وروسته شروع کېږي د هغې دپاره یې عمل وکړي، د هغې دپاره یې عمل وکړي. زموږ علما دا مسله ذکر کوي، د هارون رشید رحمه الله یو مجذوب الحال سړی شناخته و، بهلول دانا یې ورته ویل. هارون رشید دا امیر المؤمنین دی، د مسلمانانو باچاو. د داسې مجذوب سړي سره یې شناختو تعلق چې هغه به کله کله داسې خبرې کولې سړي ته به خندا پر ورکړه.
هارون رشید یو وخت و بهلول ته وای بهلول دانا غور توی ها وای دای ولا کړم د ډیره وخت را سره د ساتلې ده زما او ستا سره اشنایی د داله کړه در کوم خو در سره ساتي ولو که هم هارون رشید امیر المؤمنین دی د مسلمانانو مشر دی خو لیکن بیا هم دغه سړی باندې هیڅ پایبندي نه درلوده دا به دته دربار تکلیف راکړي پیردارانو ته ویلي او چې دای به نه ګرځوي بس 4 وخت رالی ورته راځه وای دا لکړه در کوم د ځان سره وساته و داسې چاته به ورکې چې در تابع عقل وي داسې چاته به ورکې چې در تا په عقل کې کمزوري وي بی عقل وي هاسې چاته به دا لکړه ورکې بالول دانا لکړه واسطه خو د امیر المؤمنین د لاس لکړه د ډیرې شه وساتله کلونه د ځان سره وګرځول څه وخت وروسته ورته دا چا وویل چې بالول خبرې هغه ورته پڅ وای هارون رشید ډیر سخت مریض دی بیمار دی طبيبان او ډاکټران پر علاج باندې کار کوي خو هیڅ دوا اثر نه باندې بالول دانا خو هم د آشنای د پښتني د فار روان چراغلی وی کته هارون رشید پروت دی سلام ورته وای ستړي مسی ور سره وک د ستړي مسی ورسته ورته وای بالول څنګه د هارون څنګه هارون رشید رحمه الله ورته وای بالول دانا ورته وای ها وای په ډیر اوږد سفر روان اوږد سفر نه باندې روان کم خواځي چیرې ځي وای دا مریضی ده نو بس مرمه وای شنو بیا کله راځي د خیر چې انتظار درته وزموږ په زمانه کې کداس یو چاته وای نو در باندې و بخاندي چې دا څه وای زمړ کېژن دی وای ته بیا کله راځي چې مړ سوی دی بیا کله راغلی بیا خو نه دی راغلی هارون رشید څخه بالول دانا پښتنه کې بیا کله راځي چې موږ درته انتظار وکړو هارون رشید ورته وایي بالول تاغه په خواني ټوکی نه پرېښوي زه مریض یم په داسې حال باندې یم ته راته په جواب کې دا وایي زه په سفر روان یم چې څوک تللی دي بیا نه دي راغلي وایي ښه نو مخکې دې څومره خیمې استولې دي چې هلته ته ولاړ سې بیا یې درته ودرئ مخکې دې څومره پوجان لېږلي دي چې هغه ستا امنیت هلته وساتي ستا حفاظت هلته وکړي مخکې دې څومره خوراکونه لېږلي دي د درو شیانو پوښتنه کوي څومره دې خیمې استولې دي دې دنیا کې خو سړی چې اړی یا په خیمه کې یا په بنګله کې دا هلته هم غواړي ګوري یوازې د دې دنیا غم مرا خوري د هغه ځای د خیمې او د بنګلې غم مخور غواړي دویم دلته چې پر ځان پیرداران دروي فوجان ساتي د امنیت خلک باډي ګاټان در سره ګرځي هلتم باډي ګاټان غواړي هلتم د امنیت کسان غواړي داسې لوی ماران دي داسې لوی عذابونه دي هلته ګوره د هغو څخه د امنیت خلک غواړي چې ودې ساتي هلته خو هم سړی ژوندی دي خوړل وچښل غواړي نو دې دنیا کې خو چې یوه ورځ بازار ته سړی نسي ولاړ ماښام کور والا درو مخ پر اړی د ماښام شی دې نن نه دی راوړ غرق سي دا پتن داسې خبرې ورته شروع کی نو الته هم خلق درته ولاړ دي درو بیا به درته وایي چې دا شی دی راوړی دی د خوړلو د چښلو دا کدی نه دی راوړی
چې دا یې ورته وویله هارون رشید ورته وایي ورته هاخوا ته نو چا پوجان استولی دي هلته چا خوراکونه وړي دي هلته چا خیمې درولي دي بالولي دانا ورته ته خو به چې پخوا دی په لنډ سفر کړې دا لا اوږد سفر هم دی مخکې به دې پوجان استول مخکې به دې خوراکونه استول مخکې به دې خیمې استولې اوس اوږد هم دی سفر او مخته چې شیان نه دي استولې دا څنګه مسله سفر دی هم اوږد دی او مخکې د شیان هم نه دي لیږلي دا ډیره نادره ده بیا د راتلو اراده دې هم نسته او مخکې د سامان نه دی لیږلی هغه ورته وایي چې څه کول پکار دي نو ورته وایي بغله سې لکړه پر راوکښوئ دا لکړه در واخه هارون رشید ته وایي هارون رشید ورته بالوله دا د چا وای دا هغه ستا لکړه د ډیر وخت ما سره امانت پرته وه تا دا ویله چې در ما بې عقل کچیرې در تا بل بې عقل دې پیدا کوي هغه ته به دا ورکړي در ما بې عقل ته ما در ځان بل بې عقل نه دی پیدا کړی ته یې در ما ډېر بې عقل چې نه دي فوجونه مخکې د امنیت دپاره لیږلي دي نه دي هلته خیمې و بنګلې جوړې کړي دي او نه دي خوراکونه مخکې لیږلي دي او اوس پر روان یې هارون رشید شنه خوله د ژړا ولاړی ورته ژاړي وایي اوس یې په ژړا سر نه سره رسېږي ژاړه ما بالولي دانا ورته دا حدیث پیش کی الکیس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت هوښیار سړی هغه دی چې خپل ځان اصلاح کوي د خپل ځان غم یې وخوړی او د آخرت دپاره یې توشه برابره کړي هغه څوک چې هغه دومره غټ سړی دی هغه هارون رشید چې هغه د الله تعالی په لار کې ډیر خدمتونه کړي دي د الله د دین ډیر خدمتونه کړي دي هم په ورستي حالت کې ژاړي هغه هم په دې حالت کې هارون رشید ورته وایي چې د آخرت توشه دا رښتیا هم برابرول پکار دي د بالولي دانا سره خبره تسلیموي هغه ورسره مني چې رښتیا هم داسې کول پکار ځکه الله پاک موږ ته دا دوی خبرې په آیات کې ذکر کې یوه خبر دا چې مرګ یقیني دی خامخا راتلونکی دویمه خبره دا چې د آخرت یعنی د مرګ څه وروسته زندګي د هغې دپاره توشه برابرول پکار دي الله رب العزت دې زموږ اصلاح وکړي الله پاک دې د ټوله امت مسلمه اصلاح وکړي څونه مسلمانان چې په تکلیف دي الله دې په استراحت کړي څونه مسلمانان چې د الله د دین خدمت کوي الله دې حافظ و ناصر و غاور شي الله تبارک و تعالی دې ټولو مریضانو ته شفا کامله عاجله ورلره ورکړي دا یو حاجي صاحب دی مریض دی د مریضي دپاره دعا غوښتې ده چې الله پاک مریضي شک الله رب العزت دې غریب ته شفای کامله عاجله ورلره ورکړي الله دې صحت کامله ورلره ورکړي د دین د خدمت دپاره الله تبارک و تعالی دې موږ و تاسو زموږ و ستاسو مور و پلار د حشرګاه و میدان ته په سپین مخ کې راولي الله تعالی دې مې د رسول الله د مبارکو لاسونه د حوض کوثر اوبه نصیب کړي